بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو زما عزتمنده په امازان ته. امازان کې ټایم ټیبل ګورو چې نننی لیکچر زموږ او ستاسې څه شی دی. نن به پرون موږ او تاسو اف بی ایم او اف بی او وویلې. نن به ساین اپ اور کریټینګ امازان اکاونټ. څنګه کولی شو چې موږ د امازان اکاونټ جوړ کړو؟ نو د امازان اکاونټ د جوړولو دپاره اول تاسو ته زه یو سلاید لیکچر په تصویرونو ښیم. انشاءالله که یوازې هغه تصویرونه وګورئ نو تاسو پوهېږئ چې چې ضرورت دي باید موږ څه وکړو. او تصویرونو نه چې خلاص شوئ نو پراکټیکل ورپسې اتومات ویډیو شروع کېږي. نو هغه عملي چې اکاونټ ما جوړ کړی دی نو اکاونټ ډېر اسانه جوړېږي، ډېر اسانه ایزي، خو باید پرې پوه شئ چې څه شی زه اډ کړم، څه باید. راځو تیوري ته. امازان اکاونټ چې دی یا سیلر سنټرل اکاونټ، سنټرل سیلر اکاونټ چې دی موږ دوه قسمه اکاونټ لرو چې یو سیلر سنټرل اکاونټ، دوه قسمه اکاونټونه لرو چې یو دی پروفیشنل انډیویجوال، دوم دی پروفیشنل. د انډیویجوال اکاونټ چې دی دا موږ باندې چارج نه راولي ماهانه، خو که چېرته ایټم په امازان خرڅوو نو بیا د یو ایټم رانه 99 سنټ اخلي، د امازان ته وایي. پروفیشنل اکاونټ چې دی پروفیشنل په دوه قسمه دی، یو دا پروفیشنل بل ایل سی دی. دا پروفیشنل چې دی دا بیا موږ نه 9.99 سنټ ډالر ماهانه که څه خرڅوئ که نه خرڅوئ نو دا اکاونټ ته تا نه پیسې امازان ته وایي. خو همیش کوشش کوه چې پروفیشنل اکاونټ جوړ کړو. پروفیشنل اکاونټ موږ دپاره صحیح دی. پروفیشنل اکاونټ کې فایدې ډېرې دي. پروفیشنل اکاونټ کولی شي چې کار نه کوي، هلته سیټینګ کې زه درته کار هم کوم خو ما ویډیوګانې هم کړي دي، هغه اپګریډ او ډاونګریډ کېږي. ایل ایل سی خو د بزنس لیمیټډ لایبیلیټي کمپني، دا د بزنس لپاره یوز کېږي. که ته په خپله بزنس برانډ څه چلی بیا ایل ایل سی جوړه کړه. Step for creating Amazon seller account. How to sign up for seller account. څنګه اکاونټ جوړولی شو. پکچر ان ویډیو پراکټیکل لیسن. دې ته راځو. اول دا صفحه موږ سره خلاصېږي. دا amazon.com ورلته لیکلي 9 دا باندې amazon.com په دې کې که اکاونټ لري ساین ان شه، که نه لري ساین اپ شه، جوړې که ځان ته بیکم. د amazon.com دپاره موږ ډېر کولی شي چې د هر خپل ډومین نه داخل شي. په امارات کې په هر چا مغه ډومین باندې جوړېدلی شي. په فرانس کې جدا، په یو کې جدا، امریکا کې جدا. خو امریکا ما ورته مخکې لیکچر کې ویلی چې په امریکا کې چې دی مین ډومین دی amazon.com دی. نو کله چې ساین اپ شئ دا صفحه درته راځي. دې صفحه کې به د خپل ایمیل اډرس په دې جوړ کړئ، ایمیل به واچئ، پاسورډ به واچئ او نیکسټ پکې کریټ یور امازان اکاونټ. دا خو د ساین ان دی که نه، دا کریټ یور امازان اکاونټ باندې به ته کلک کړې. نو په دې چې دې کلک کړه تا ته به هغه صفحه راشي. هغه صفحه چې دې کله خلاصه کړه نو ته به انټر او پی ټي ون ټایم پاسورډ یا پین کوډ به ته انټر کړې. چې انټر دې کړه نو تا ته هغه کوم ایمیل چې دی هغه ایمیل ادرس ته به ستا څه شی راشي، هغه پاسورډ به راشي یا کوډ به راشي، ته به هغلته دې کې پیسټ کړې او بیا به کریټ امازان اکاونټ کې. نو هغې نه وروسته به تا ته دا صفحه راخلاصه شي. په دې کې بزنس لوکیشن کوم ځای کې چې ته ژوند کې هغه به انتخاب کړې. بزنس لوکیشن چې په هر ځای کې ژوند کې هغه ځای به انتخاب کړې. که بزنس رن کوې if you don't have business enter your country or residence your account selection may be affected as states your account. نو که چېرته بیا ته په افغانستان نه جا جوړی بیا به ته چې کوم ځای کې بزنس کې هغه ایریا به انتخاب کړې. نو د دې لاندې چې دی مثلا ته به انتخاب کړې بزنسمین خو نه نن انډیویژوال به واخلي. کوم یو به واخلي؟ نن ایم انډیویژوال دا به انتخاب کړې. د دې نه وروسته به خپل نیم دلته انټر کړې. نیم کوم مابین نوم دی هغه لاست نیم بیا به انټر شي. بیا به راشي درته دا صفحه به خلاص شي. دا سلیکټ کانټري، د هغه ملک به دلته ته انتخاب کړې چې په کوم کې ته
اصلي اوسیدونکی د هغه ملک یې، بیا په کوم ملک کې ته پیدا شوی د پیدایښت ډیټ په دې انټر کې، او دلته چې ته غواړې چې بزنس اډرس په دې صحیح دقیقه کوم ځای کې ته اوسېږي هغه بزنس اډرس په دې دقیق دلته څه شی کې انټر کې. نو دلته کنټري افغانستان، دلته زه افغانستان لیکم، بیا پاسپورټ دا به ډېر دقیق وي، بې دومره دقیق چې هېڅ مشکل پکې ځکه نه وي چې تاسو سره بیا د اکاونټ هم نه جوړېږي، ځنډېږي، که یو ورځ هم په ډیټ آف برت کې یا شي کې فرق وي مشکلات پکې پیدا کړي. نو کارپور هم نو اس ام اس کوه، دلته لاندې ټلیفون نمبر ځای ته ټلیفون نمبر به انټر کړي، تا ته به هغې ته اس ام اس راشي. دې د وروسته بیا بیلینګ میتود دی. بیلینګ او یو والټ داسې بینک کې تاسې باید اکاونټ جوړ کړئ چې هغه پیژندل شوی، نو ویزا کارت یا ډیبټ کارت انټرنیشنل، که چېرته یعنې ویزا کارت هم انټر کړي یا ډیبټ کریډټ کارت هم انټر کړي صحیح ده، خو تاسو چې اکاونټ جوړوئ باید په ښه بینک کې اکاونټ جوړوي چې هغه پیژندل شوی بینک وي، یعنې داسې چې تاسو ته آینده کې سردرد پیدا نه شي، مشکل درته پیدا نه شي، اکاونټ دې باید ډېر دقیق وي. بیا په دې اکاونټ کې نو دلته سلیکټ فاینانشل اکاونټ نوم انتخاب کړه، که چېرته نوم د اکاونټ په دې لیست کې نه و بیا ادر واخله، بیا دلته تر لاندې بل ټاپ خلاصوي، دلته د بینک نوم ولیکه. نو په کوم ملک کې دلته هغه راوټینګ نمبر یو خو آی بی این نمبر دی، یو راوټینګ نمبر په چک لیکل شوی، که تا ته بینک چک بک درکړی په هغې 9 ډیجټه نمبر یې هغه ولیکه، هغه په دې کې لیکل کېږي. نو بیک اکاونټ نمبر دې دلته ولیکه او ریټایپ بیک اکاونټ نمبر، بیا د بیک اکاونټ نمبر دلته هم ټایپ کا، بیا ورپسې نیکسټ کا. دلته نو کریډټ کارت یا ډیبټ کارت نمبر دې ورکړه، چې کوم کریډټ کارت تاسو سره ډیبټ کارت دی هغه ایکسپایریشن ډیټ، هغه نمبر، هغه په کوم کارت چې ستا څه نوم دی هغه به دلته ولیکې، نو بیا به ورپسې څه شی کې انټر. دې نه بعد به دلته سټور نیم چې ته نوم په کوم نوم سټور جوړې هغه نوم به ورکړې، خپل نوم باندې جوړې، هر نوم چې ورکړې دلته نوم به ورکړې، چې سټور نوم دې څه شی دی هغه نوم ورکړه، چې ته په کوم نوم سټور جوړې، احمد، محمود څه شی. Do you have universal products code UPC or for all your products? No, که دا ورته نه UPC زه universal product نه لرم. Do you have any diversity certification? Example monetary, women, veteran, LGB، دا هم بنو کې. Are you a manufacturer or brand owner or a representative of brand if you have other products you want to sell on Amazon؟ دلته سام که چېرته برانډ زنده کې جوړو سام اف واخله، دا صحیح اپشن دی، او که نه واخلې هم مشکل نشته، خو سام اف واخله. دلته هغه سفر راسي چې موږ ته یا چې په کوم ملک کې اوسېږي، په امریکا کې خو په لیسنس باندې هم کېږي، په سیټیزنشپ کار باندې کېږي، خو په لیسنس باندې زما یو شاګرد لږ مخکې ما ورته اکاونټ جوړ کړ، هغه بیا راته کړی چې ما ته ایمیل راغی، اپوینټمنټ یې وغوښتله، ما ته دا پروسس وکړه، اپوینټمنټ یې ده چې هغه په ایمیل کې لینک خلاص یې کړو، اپوینټمنټ یې بوک کړو، بیا هغه ورسره یو کس لایو اپوینټمنټ وخت واخیسته، وخت چې ورسېد ورته زنګ یې ووهه، ویډیو کال کې، په ویډیو کال کې ده ته وایي چې ډرایور لایسنس دې وښیه، یو څه انټرویو غوندې کوېشن یې ترې وکړې، بیا یې څه مده بعد کړی چې 2 ورځې بعد راته بیا د وریفیکیشن کوډ یې راته په یو کارت کې لیکلی و، بیا یې کور ته راولېږو، په کور اډرس یې رالېږلی و، هسې وریفیکیشن شوی. خو په امارات کې زه چې موږ یې جوړو داسې نه وي، دلته 2 ورځې بزنس ډې یا کاري ورځې اخلي، نو په دې کې بیا دا اپلوډ کېږي، چې ضرورت دي په کوم ملک کې چې اوسېږي د هغې قانوني اسناد هغه به یعنې اپلوډ پاسپورټ یا هغه د که نه که امارات کې موږ نه کارت بیک فرانټ سایډ غواړي هغه هم کولی شي، که نه پاسپورټ ورته واچوه، بیا د بینک سټیټمنټس یا د کریډټ کارت سټیټمنټس، نور ډاکومنټ ته ضرورت نشته، بینک سټیټمنټ او دا به سبمیټ کړي. سبمیټ چې کله ته ډاکومنټ راپورته کوې دغه میسج درته درکوي چې میسج کې باید د 50 MB نه زیات نه وي، میسج باید په انګلیسي، فرانسوي، پرتګال، سپینش، سویډش، جاپانیز، ایټالین، چیناییز، فرانس، جرمني په دې ژبو باید لیکل شوی، ستا دا ډاکومنټ په دغه یعنې داسې نشته چې په اردو دې لیکلی یا د په پښتو لیکلی یا د په دري لیکلی، په دې باندې نه قبلوي. او بل دا چې ډاکومنټ اکسپټینګ فارمټ په کوم فارمټونه قبلوي هغه په TF او TP GPG، خو کوشش وکړئ چې تاسې همیش PDF سیو کړئ، PDF ډاکومنټ صحیح دی چې مشکل نه وي، سکرین شاټ وانخلئ، سکرین شاټ دې هغه صحیح سبمیټ یې کړئ، هغه درته بیا مشکل جوړوي، بیا دې ډاکومنټ نه قبلوي، بیا درته ډېر سرخوږی جوړوي، بیا درته وایي چې دا دې مشکل دی، دا دې مشکل دی. ډېر اسانه دی خو په ډېر دقت یې ډکوئ.
دا چې کله د سبمیټ ډاکومنټ ټول پورته کړو نو سبمیټ به ورته وایي سبمیټ دې کړه نو بیا تا ته چې کله د وریفیکیشن 2 ورځې بعد خبر راشي نو اکاونټ چې په دې شکل ننوځي هلته مارکیټ پلیس کوم ځای دی انتخابولی شي چې سلیکشن مارکیټ پلیس کوم یو ځای کې د انتخاب کا که نه مثلا دلته درته دا مسیج هم درکوي که بیا داخل ته لاړ شي دلته هم ته کولی شي نو دا سلایډ د راځو اوس پراکټیکل ته چې پراکټیکل ته دی څه شی دی